نبی صلی الله علیه وسلم کمال دا ورنو نبی صلی الله علیه وسلم په خبرو کې کمال داو چې هغه به یو مسلې ټول روحونه ټول اطراف هغه ذکر کول له فائدې لپاره یو کرات ابو داود کې روایت ده یو صحابي راغله نبی صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په سمندر کې سفر کوو نو کچیر ته مونږه دا او بچي مونږ سره دی په دې باندې او د سونه شروع کو نو د تند نه مړ شو ځکه دریاب وبس خلې نشو او نور یو مونږ سره وینا نو یا رسول الله دا دریاب په وب باندې مونږ او دس کول شو دا یو تپوس و د صحابي دی وسایل نبی صلی الله علیه وسلم څنګه جواب ورکړ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هو الطهور ماؤه د دریاب او پاکي په دې انسان او دسم کول شي غسم کول شي والحل میتته د دریاب چې کومه مردار ده هغه انسان د پاره حلال یو مېده مرشو ده نو وای فرق ګره د دې تاسو سائل نه وکړای خو چونکه نبی صلی الله علیه وسلم الرحمت للعالمین دا رحمت للعالمین الله را لګلای دین بعد بل نبی ناراضي نو د دې خبره وضاحت بیا موږ د چا کولای نبی صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت وکړل رحم کون کوي نبی دا او رحیم نبی دا کریم نبی دا وسره د بل روح د خوراک دغه وضاحت وکړه والحل میتته د دې مردار کوي مې مرشو دا خپل مرشو دا نو هغه د تاسو لپاره حلال